بسم الله الرحمن الرحیم. زما اشر اکبر نوم دی. په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول پتی پور سوات کې زه د پښتو اس اس باندې زما وظیفه ده. زه په دې پروګرام کې تاسو ته د دستارنامې په هکله معلومات درکول غواړم. دستارنامه خوشحال خان خټک لیکلې ده. دا د په زوړ نثر کې ډېر اهمیت لري. د دې نه مخکې اخوند رضا بابا او بایزید انصاري خیر البیان او محزن الاسلام کتابونه لیکلي وو. خو موږ راځو د دستارنامې له د دستارنامې پېژندګلو موږ کوو. دستارنامه خوشحال چې کوم دی دا په قید په دوران کې لیکلې وه په رتنبور کې. په دستارنامه چې کله ختمیږي نو د هغې په اخر کې ابجدي حساب سره هغه د دې تاریخ ښودلی دی. عقیده څه داسې ده دا کتاب چې په پښتو کې خوشحال انشا کړو دا کتاب چې په پښتو خوشحال انشا کړو پخوا نه دی انشا کړی پښتانه. کوئی تاریخ د انشا له معنی غواړئ وایم بس دی محنت د بلتانه. د اخري مصرونه چې کوم دی خوشحال د ابجدي حساب سره 1006 هجري چې کوم ده دا ایستلې ده. یعنې دا کتاب خوشحال په هغه زمانه کې لیکلی دی چې کله دی د مغولي حکومت اورنګزیب عالمګیر په قید په دوران کې په رتنبور کې قید و او دا کتاب یې لیکلی و. دا د هغه خپله ذهني اختراع وه. په دې کې هغه سره څه کتابونه او څه داسې دغه نه دا کتاب چې کوم دی په یوه مقدمه او 2 بابونو او په یو خاتمه باندې مشتمل دی. په مقدمه کې چې کوم خوشحال څه لیکلي د هغې یو څو خبرې او خلاصه موږ بیان کړو. په هغې کې دا خوشحال چې کوم دی د دې نه مخکې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي لکه کیکاوس بادشاه یا میکاولی نظام الملک توسی چې کوم دی د دستارنامې په شان کتابونه لیکلي دي چې په هغې کې هغې د خپلو خلکو یا کیکاوس چې کوم د خپل بچي ګیلان شاه ته د دستار په سرولو یا د حکومت کولو سیاست باندې د پوهېدلو دپاره هغه دا کتاب لیکلی و. او خوشحال چې کوم دی دا د عام ولس دپاره لیکلی دی چونکې خوشحال په دغه دوران کې په قید کې و. نو دستارنامه هغه چې کوم دی په قرآني ایتونو احادیثو د صحابو اقوالو فارسی شعرونو عربی شعرونو او د پښتو په شعرونو باندې ښه ښایسته کړې ده. خوشحال چې کوم دی په هغه وخت کې چونکې په قید کې او هغه سره څه داسې کتابونه یا څه ذخیره ورسره نه وه. دا د هغه د خپل ذهن یو اختراع ده. او خوشحال ته د خپل قلم زور هم معلوم و ځکه خو وایي چې ته هم ډېر ښه خوشحاله ته هم ډېر ښه خوشحاله ولې زار دې تر قلمه. نو خوشحال ته د خپل قلم زور معلوم و او خپل ذهن چې کوم هغه الله تعالی کوم ذهن ورکړی و په هغې مو د باور و. نو ځکه یې داسې یو کتاب ولیکو دستارنامې په شکل کې چې د دې نه مخکې کوم کتابونه لیکلی شوي وو هغه د قافیې او د ردیف پابند و هغه قافیه دار نثر و او د چې کوم دی د هغې هغه قافیې هغه التزام وشلو او یو نوی نثر چې کوم دی د جدید نثر ته چې کوم دی خبره لار هواره کړله. نو موږ راځو اوس د خوشحال چې کوم بچیانو ذکر کړی دی په دې کې لکه بابر باچا شو یا د دې نه مخکې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین ذکر کړی دی د امامانو ذکر کړی دی بابر باچا شیرشاه سوري غوري غزنوي دې ذکر کړی چې دا اهل دي د بادشاهي د دستار تړلو. او د دې دستارنامې د مقدمې آغاز یې نو د شعر نه کړی دی کوم چې هغه وایي دا فراقنامه کې واقع شوی دی چې دستار تړي 1000 دي د دستار سړي په شمار دي. نو دغه بچیانو ذکر چې کړی دی د مسلمانانو بچیانو ذکر کړی دی. په دې کې هغه د نوشروان عادل ذکر هم کړی دی. هغه وایي چې نوشروان عادل چې کوم دی د دستار تړلو اهلیت نه لرو ځکه چې نوشروان عادل چونکې په انصاف باندې په انصاف کې ډېر مشهور و ښه نوم یې درلودو خو ولې هغه چې کوم دی مسلمان نو خوشحال د دستار تړلو اهلیت دپاره لومبی دا شرط ګڼي چې دی به مسلمان وي او خو په اسلامي روایتو په چارو باندې مدې خبرې په هغې باندې مجون تېری نو ځکه به چې کوم دی دا د دستار تړلو اهلیت لري. د دستار د تړلو او دغه ذکر هم هغه په دې کې کړی دی. هغه وایي چې دا 3 قسمه دستار به چې کوم دی پیغمبر اسلام تړو. یو 18 ګزي و بل 14 ګزي او بل 12 ګزي چې دا به د جنګ په موقع باندې تړو.
دا کتاب چې کوم دی خوشحال خان خټک چې کله لیکو نو دی چونکې خاص د پښتو کې لیکلی دی چونکې خاص د پښتنو دپاره لیکلی د پښتنو معاشرې دپاره دی لیکلی دی یو سړی دا کتاب لولي او دی د مشرۍ دعوه لري چې زه مشري کوم په یو خپل پښتون قام باندې نو هغه دپاره پکار چې دا به دا کتاب ولولي په دې کې هغه چې کوم شل دوه باب باندې مشتمل دی دا په لومبي باب کې شل هنرونه هغه شامل کړي دي او په دویم باب کې چې کوم دی هغه شل خصلتونه شامل کړي دي او یو خاتمه لري او لومبی چې کوم دی هغه مقدمه پکې شامله کړې ده نو هغه شل هنرونو کې خوشحال دا ښایي چې دې کې به دا په علم باندې هم کمان لري په استازۍ باندې ابازۍ باندې په نقاشۍ باندې په خط باندې په شعر او شاعرۍ سره هم د تعلق ساتي ځکه چې دا چې کوم دی دا په شعر او شاعرۍ سره هم د تعلق ساتي دې نه علاوه هغه شل خصلتونه بیان کړي دي چې هغه خصلتونه چې کوم دی په خپل ځان کې راولي نو اعلی به دی په هلکه په آخري خصلت چې کوم دی دا استغفار هغه لیکلی دی چې دی چونکې مشري کوي مشر دی د خلکو ته سترګې دي نو دی به چې کوم دی ځان سره خلکو سره مشورت هم کوي او دې نه علاوه دی به استغفار وایي چې کومانه چې په دې بادشاهي کې په دې سیاست کې مانه څه غلطي شوي چې زه دا په استغفار سره دې دا ګناهونو کفاره وکړم په دسترنامه چې کوم دی په قلمي لحاظ سره یو د ګنبد خان بهادر رفیق خان سره وه هغه چې کوم دی بیا سجاول خان او هغه په مالي مرسته باندې چې کوم د دسترنامه په لومړي ځل په 1952 کې حافظ عبدالقدوس د عجایبګر پخواني ډایرکټر چاپ کړی وه او په جګړه کې سمندر خان سمندر لیکلی وه د هغې نه بعد بیا د پښتو ټولنې کابل هم چاپ کړې ده او په 1980 کې د دې اردو ترجمه هم شوې ده چې د اردو خلک چې کوم په پښتو باندې نه پوهېږي هغوی په اردو کې دا پړاو کړي او پوه شي او بیا اخره کې چې کوم کتاب زما د نظر تېر شوی دی نو دا 2005 کې یارمن مغون صاحب لیکلې ده دا دسترنامه خپلې مقدمې سره چاپ کړې ده دا خو موږ یو د پیژندګلو دپاره دا پروګرام وکړو دستار د دې نه علاوه موږ په دې باندې په هنرونو باندې او بیا په خصلتو باندې وخت سره دي پروګرامونه تاسو شریکوو والسلام